السلام علیکم ملګرو، زه امام منظر او ما سره د سوات نه راغلی مېلمه اسدالله د مینګورې سوات نه راغلی دی. بای د ویره سره مې شو په لار نو بیا مې راوستو او دا پروګرام زه ریکارډ کوم شاداب افیشل ته او ډېرې مینې سره او ډېرې مننې سره. او د کلام ډالۍ که ما د ترخي زما یو ملګری دی عدنان، زما ډېر سخت مینهوال دی. د ترخي د عدنان ته به دا کلام ډالۍ کوم چې وایي دردونه را په زړه شي او خمار ولې را یاد شي. دردونه را په زړه شي او خمار ولې را یاد شي، ړومبی ساس کې چې پرېوځي نو یار ولې را یاد شي. چې دوه مرغۍ یو بل سره خوله ورکړي په چینار کې نو ماته ستا نری نری اظهار ولې را یاد شي. ډېره مننه جي. چې دوه مرغۍ یو بل سره خوله ورکړي په چینار کې نو ماته ستا نری نری اظهار ولې را یاد شي. او د دې تپوس پکار دی د قاضي او د مولانا چې نوم د منصور واخلمه نو دار ولې را یاد شي. ډېره مننه. د دې تپوس پکار دی د قاضي او د مولانا چې نوم د منصور واخلمه نو دار ولې را یاد شي. او چې نه کوم ګناه نو رانه هیر پروردګار شي، ګناه پسې چې زم پروردګار ولې را یاد شي. چې نه کوم ګناه نو رانه هیر پروردګار شي، ګناه پسې چې زم پروردګار ولې را یاد شي. او د بل سره چې ناست نه د کار نه د روزګار وي، زما سره چې کینې تا ته کار ولې را یاد شي. ډېره مننه چې د بل سره چې ناست نه د کار نه د روزګار وي، زما سره چې کینې تا ته کار ولې را یاد شي. چې نوم د پانیپت او سومنات راشي تاریخ کې نو ماته په د دې خاورې کردار ولې را یاد شي. ډېر زبردست. ډېره مننه. او دې کلي کې ګلنار وه او زمونږ سره یې کور و، اوس پوه شوم چې دې ګل سره دا نار ولې را یاد شي. دې کلي کې ګلنار وه او زمونږ سره یې کور و، اوس پوه شوم چې دې ګل سره دا نار ولې را یاد شي. او چې دا بیماري ده که د وران وطن سودا ده، وران کور کې د جناب بابا مزار ولې را یاد شي. چې دا مې بیماري ده که د دې وطن که د وران وطن سودا ده، وران کور کې د جناب بابا مزار ولې را یاد شي. او خپیبلې چې د دې وطن کوڅو کې چرته تیر شي، بې شماره جوماتونو کې پیزار ولې را یاد شي. خپیبلې چې د دې وطن کوڅو کې چرته تیر شي، بې شماره جوماتونو کې پیزار ولې را یاد شي. او مولا چې د شیطان د انکار ذکر چرته وکړي، منظر ته په د یار د خولې انکار ولې را یاد شي. ډېره مننه جي، ډېره مننه.